د شهزاده او سوالګر د غږیز کتاب اتمه برخه. شهزاده او ساتونکی مایلز هندن او وړوکی شهزاده د خلکو له منګولو څخه له وتلو سره سم د تشو او تنګو کوڅو له لارې د سیند پر لوري ولاړل. لار تر لندن پل پورې بېغمه وه او کومه ستونزه نه پکې پیښېده، مګر هلته بیا د وګړو یوه لویه ډله راجمع شوې وه. هندن د شهزاده نه د بادشاه لاس کلک په خپله خپړه کې نیولی و. د بادشاه د مړینې خبر تر هر غوږه ورسېد. هلک د پلار د مړینې خبره له هر چا هر ځل اورېده. د باچا له مړینې د خبرېدو په شیبه کې یې زړه کنګل غوندې سوړ واوښت. سخت غمګین شو. مړ پاچا که هر څومره له رعیت سره سخت او ظالمانه چلند کاوه، مګر پر خپل زوی ډیر مهربانه و. د شهزاده د سترګو په ګوټ کې اوښکې وځلېدې. دنیا پیکه ورته ښکاره شوه. یو دم یې وانګېرله چې د نړۍ تر ټولو بدمرغه مخلوق دی. خو ناڅاپه یو دروند غږ په غوږونو کې سره وپیچل شو. ژوندی دې وي اعلی حضرت شپږم اډوارډ. دغه غږ یې په زړه کې رڼا وځلوله. لاس یې د ځان پر لوري اوږد کړ او وی ویل: خدایه شکر، زه باچا یم. هندن او شهزاده پر پله تیره شوې لاره په آرامۍ تر شا پرېښوده. د پله ودانۍ 600 کاله عمر درلود او لا هم پر خپل ځای ولاړه وه. دا یو داسې ځای و چې اکثره وخت به د خلکو ګڼه ګوڼه پرې جوړه وه. په رښتیا چې حیرانوونکي وو، ځکه ډېر ساختمانونه، پلورنځي او کورونه پرې ودان ول چې د سیند دا غاړه یې له هغې بلې سره نښلوله او په خپل حال کې یو ښار بلل کېده. مسافرخانې، کتنځایونه، نانوایانې، بزازۍ، کارځایونه او ان ځان ته کلیسا یې لرله. نوموړي پل د ځانګړي عظمت لرلو په برکت خپل شاوخوا ودانیو یعنې لندن او ساوت وارک ته په ټیټه سترګه کتل او هغوی یې په وړاندې بې ارزښته وې. دغه پل یوې اتحادیې ته ورته و او یا یې هم یو ښارګوټی بللی شو چې د میل د 5مې برخې په اوږدوالي یو سړک پکې غځېدلی و. خو د کلي هومره اوسیدونکي یې لرل. ټولو په خپلو کې خورا ښه سره پیژندل او ډیر سره ګران ول. ان میندې او پلرونه یې هم سره دوستان او د یو او بل د کور له ټوله حاله خبر ول. په دغه ښارګوټي کې شتمن هم اوسېدل، حتی داسې قصابان، نانوایان او عطر پلورونکي هم ول چې له 600 څخه تر 1500 کلونو راهیسې یې نسل پر نسل همالته خپل کسب مخته وړی او د اوسیدونکو په منځ کې ځانګړی اعتبار او درنښت درلود. دغو خلکو ته د پله د سیمې ټول تاریخ له پیله تر همغې ورځې معلوم و. ان هغه افسانې یې هم یادې وې چې نسلونه وړاندې پر هغه ځای زیږېدلي وو. ځانګړي دودونه یې هم لرل. د وخت پرېکړه دا وه چې د دغې سیمې اوسیدونکي ټمبل، بې پروا او ځان غوښتونکي وي. اولادونه یې همالته زیږېدل، لویېدل، وده یې کوله، زړېدل او مړه کېدل. ان د زوکړې او مرګ ترمنځ واټن کې یې له هغې سیمې ګام هم د باندې نه و ایښودی. له دې امله ویلی شو چې د دغو اوسیدونکو لپاره ګڼه ګوڼه او شپه ورځ پر واټونو ډېر تګ راتګ خورا ارزښتناک ښکارېده او د دنیا له مهمو څیزونو څخه یې باله. دوی دا هر څه د خپلې سیمې حق ګاڼه. همداسې وه ځکه د هغې سیمې اوسیدونکو هره پیښه د خپلو کړکیو له سوړو څخه ننداره کولی شوای. د بیلګې په توګه کله چې به کوم پاچا یا اتل یو ځای تلای یا یې هم ځینې راتلای، دواړه ځله به پر پله د هغو خلکو په منځ کې تېرېده چې د دغه عظمت او برم د نندارې تر ټولو غوره ځای و. په همغه سیمه کې زوکړو او لویو شوو نارینهو په بل ځای کې ژوند نشوای کولای او د سیمې پرېښودنه غمجنونکې ورته برېښېده.
وایي یو مهال 71 کلن نارینه خپله سیمه پرېښوده او کوم بل کلي ته ولاړ. خوارکی بوډا به هره شپه پر خپل کټ اړخ پر اړخ سره اوښت او خوب به نه ورتله، ځکه د هغه ځای درنې چوپتیا یې ویښ مغزه دومره ورځورول چې پر ځان واکمنېدی او ویدېدی نه شوی. آخر ناچاره شو او بیرته خپلې منطقې ته ستون شو. بوډا کلي ته د تګ له امله ډېر ډنګر شوی و، مګر خپل کاله ته به په بیا راګرځېدو بیرته چاغ او د پله د ګڼې ګوڼې او د غږ غوږ له امله شپې په خواږه خوب ویده شو. موږ چې د کوم وخت تاریخ بیانوو، هغه مهال لندن پل د انګلستان په تاریخ کې ځانګړی ارزښت درلود، ځکه د پاچا په امر د هېواد د ډېرو نامتو کسانو غوڅ شوي سرونه د همدغه سیند په اوبو کې غورځول کېدل او دغه سرونه د پله په اوسپنیزو پنجرو کې بندېدل او رستېدل. لنډه دا چې د مایلز هندن استوګنځای د لندن پل پر سر په یوه وړه مسافرخانه کې و. کله چې هغه له خپل کوچني ملګري سره خپلې کوټې ته ورسېد، ناڅاپه یې یو غوسهناک غږ واورېد چې ویې ویل: ښه، اخر بیرته پر خپلو پښو راغلې، نور نسې راڅخه تلای. که دې شور وخوړ ټوټه ټوټه به دې کړم چې بله پلا مې دونه درپسې خوار نه کړې. تر دې خبرو وروسته جان کانټي شهزاده ته لاس ور اوږد کړ، مګر ازمایل هندن یې مخې ته ودرېد او ویې ویل: پام، تلوار د شیطان کار دی. ملګري، بد اخلاق او بد سړی راته ښکارې، دا هلک د څه دی؟ جان کانټي وویل: که دې د نورو په کارونو کې بې ځایه مداخلت عادت ده، نو باید درته ووایم چې زوی مې دی. مګر شهزاده په لوړ آواز چیغه کړه: درواغ وایي. هندن وویل: آفرین، رښتیا دې وویل، در سره منم یې. اوس که لیونی یې که هوښیار بې فرقه ده. دغه سړی که د پلار وي یا نه مهمه نه ده، هغه نور تا ته د لاس د وړلو او یا وهلو حق نه لري. که ستا خپله خوښه وي، کولی شي راسره پاتې شي. شهزاده وویل: زما خوښه ده، زه دا سړی نه پیژنم او کرکه مې ځینې کېږي. په مرګ خوشحاله یم نه د سره، په یوه لحظه کې ژوند تېرولو. هندن وویل: ښه، نو نور د خبرو هیڅ ضرورت نشته. جان کانټي هڅه وکړه چې هندن یوې خواته کړي او هلک ځینې ترلاسه کړي او همدې هله ګوله کې وویل: اوس به معلومه سي چې څوک پر حق دی. زه په زور که هم کیږي. هندن یې خبره ورغوڅه کړه او ویې ویل: بې عقله، که نامي یې نو رامخته شه چې سره ودې شلوم او په سیخ دې وپیچم. بیا یې لاس تورې ته کړ او زیاته یې کړه: پام دې وي چې دغه هلک مې د یوې غټې ډلې بدو انسانانو د منګولو څخه ژغورلی دی. اوس به ستا غوندې یو څوک څنګه ورپرېږدم چې کار پرې ولري؟ تر اوسه لا دا نه ده معلومه چې ته د ده سره څه ارتباط لري. هر څه چې دی هغه دا دی چې ته درواغ وایې او د دغه هلک لپاره تر تا مرګ غوره دی. نو مخکې تر دې چې کومه پیښه را مخته شي، سر دې ښکته کړه او لاره دې وهه. زه هم ستا سره د سر په سر کېدو هوا نه لرم. د مه کوه، پرېږده لړۍ پای ته ورسېده. جان کانټي په داسې حال کې چې له ځانه سره غږېده او سپکې سپورې یې ویلې رهي شو او شېبه وروسته په خلکو کې ورک شو. مایلز هندن د خوړو سپارښت ورکړ او له خپل نوي ملګري سره لوړ پورته وخت. خونه یې ډېره فقیرانه وه. یو زوړ کټ، څو زاړه لوښي او یو څو له کاره لوېدلې ټوټې او 2 دانې کافورې شمې لګېدلې چې په خونه کې خپل الوتی رنګ پاشه. کوچني شهزاده له زیاتې ستړیا او لوږې پر بستر ولوېد او پر څېرې او ککړ ځای په مړژواندې اروا اوږد پرېوت. نوموړي ماشوم ټوله شپه او ورځ د پښو پر سر تېره کړې وه او دا ګړۍ د شپې 3 بجې وې. تر دې دمه یې هم د خوړلو لپاره شی
نه و موندلی. خپل ملګري ته یې وویل هیله کوم کله چې ډوډۍ را ورسېده ما راویښ که. وروسته په یو ژور خوب کې ډوب شو. د هندن پر شونډه یوه مهربانه مسکا وغوړېده او له ځان سره یې وویل دا فقیر هلک ګوره چې بې اجازې زما بستر د ځان که او آن ستا په اجازه یې هم ونه ویل او د خپله سره پر پریوت. دې خوارکي د غصې په حالت کې ځان د انګلستان ولیعهد ګاڼه او نر غوندې هم پر خپله دعوه ولاړ و. دا بدبخته شاید زحمتو، لوږې او د خلکو بدوضعیتۍ لیونی کړی وي. زه به خامخا کومک ورسره وکړم. د جنګ او حاله ګولي د منځ مې راویست. اوس مې بیخي مینه ورسره پیدا شوې ده. روانه ژبه او د بیان قوت مې ډېر خوښیږي. ډېره عجیبه وه څنګه د یو باتور عسکر په رقم د دومره ډېرو انسانانو په مقابل کې ودرېد او د هغوی څخه یې خپل نفرت په ډاګه ښکاره که او اوس چې پر دې بستر بیده دی پر آرامه او مینهناکه څېره یې د تیر غم او هیجان هیڅ نښه هم نشته. د مریضۍ په سمېدو کې مرسته ورسره کوم. زه د مشر ورور غوندې خپل ټول وس ورسره لګوم. هر چا که د لاس وروړلو کوښښ وکړل سزا به یې پر ورغوي ورته کېږدم. مایلز هندن په ماشوم ورکوک شو او په مینه ورته ځیر شو. پر غوړېدو نو انانګو یې له ګرانښته ډک لاس راکش کړ او د هغه له مخه یې پاسته ګوړګوتي ول ویښتان یوې خواته کړل. د هلک پر مخ یوه نرۍ لړزه تېره شوه. مایلز هندن تر شونډو لاندې وبونګېد او وی هغه مې ولې پرېښود چې پر ځان د یوه شي د اچولو پرته بیده سي. ښه لکه چې نازک بدن یې یخ نیولی. اوس نو باید څه وکړم؟ که دې چې پر کټ څخه پورته کوم او تر لاندې پروت لحاف پرې اچوم راویښیږي. خوارکی خوب ته ډېره اړتیا لري. مایلز په یو پټونکي شي پسې هره خوا وکتل مګر هېڅ یې ونه موندل. خپل کمیس یې وکش پر هغه یې واچاوه او وی ویل زه د یخې هوا او لږو کالو سره اموخته یم مګر دا هلک یې طاقت نه لري. وروسته یې د خونې له سره تر پایه په قدم وهلو پیل وکړ ځکه ویرېدی چې یخ یې په رګونو کې وینه ورکنګل نه کړي او د مخکې په شان له ځانه سره ګډ و. دی د خپلو ستړو او پریشانه خیالاتو د امله ځان د انګلستان ولیعهد شهزاده ویلز بولي. دا ډېره عجیبه ده چې د انګلستان شهزاده ویلز دی زموږ په منځ کې وي. د انګلستان شهزاده خو نور ولیعهد نه دی، هغه خو اوس پاچا شوی. ښه په دې موضوع د سر خلاص و. څه فایده لري دې هلک سر څنګه ور خلاص کړل شي چې نور باید د ولیعهد نه بلکې د پادشاهۍ دعوه وکړي. که مې پلار پس له 7 کالو چې ما او هغه نه دي سره لیدلي ژوندی پاتې وای او دا هلک وویني ډېر به یې خوښ شي او بې له شکه به حتی زما په خاطر لا پناه ورکړي. مشر ورور مې ارتور هم همداسې دی مګر کشر ورور مې هېواد د هغه په هکله باید څه ونه وایم. که هغه وحشي حیوان مداخله وکړي مغزه به یې راوباسم. په هر حال باید هغه ځای ته یو پلاسر ورایسته کړم او دا کار وکړم. همدا شیبه خدمتګار راننوت او تاوده خواړه چې تاونه ځینې ولاړېدل پر واړه میز کېښودل او پر هغه راڅرخېدلې څوکۍ یې سره منظمې کړې. وروسته یې لکه د یو فقیر او بې ارزښته سړي خدمت چې کړی وي شا کړه او له څه ویلو پرته له خونې ووت. دوی یې پرېښودل چې ډوډۍ وخوري. به خدمتګار پسې د دروازې د بندېدو غږ هلک له خوبه راپاڅاوه. پر کټ کېناست او شاوخوا یې وکتل خو ناڅاپه یې پر څېره د خواشینۍ نښې راښکاره شوې. سوړ اسویلی یې وکیښت او له ځانه سره یې ورو غوندې وویل متاسفانه هر څه چې مې ولیدل خوب و. بیا یې د مایلز کمیس ته پام شو. په داسې کتو یې له هغه څخه تر دې دمه
د کړو مرسته او مینې قدرداني وکړه چې د مننې څرک له ورایه پکې معلومېده او په مینه ناک انداز یې وویل ته زما سره ډېره مینه کوې، ډېر راباندې مهربانه یې. راشه کمیس دې واخله او وایې غونده، نور مې نه دی په کار. شهزاده له ځایه پاڅېد، د خونې یو ګوټ ته د لاس مینځلو لپاره ولاړ او هلته په منتظر انداز ودرېد. هندن له خوښۍ په ډک اواز وویل ها اوس ګرمه او توده ډوډۍ خورو، ټول خواړه ګرم دي، دا تاوده خواړه او هغه آرام خوب به یو نوی ځواک درکړي، نور د هیڅ چا څخه د ویرېدو ضرورت نشته. هلک هېڅ ځواب ورنه کړ، یوازې هندن ته په معنادار او داسې ډول وکتل چې د انتظار، حیرانۍ او بې حوصلګۍ کیسه یې کوله. دغه کتو په زړور پهلوان او تورزن اغېز وکړ او په دوه زړی یې وپوښتل ها څه خبره ده؟ هېڅ، غوښتل مې لاس او مخ مې پرېولم. په دغه دلته د هر څه لپاره د مایلز هندن څخه د اجازې اخیستو اړتیا نشته. بېخاره اوسه، خپل کور دې دی. مګر هلک لا ولاړو او له ځایه یې شور نه خوړ. یو دوه ځله یې په بې حوصلګۍ پښې له مځکې سره وجنګولې. هندن نا آرامه شو، ویې ویل ته خدای که به نه راته وایي څه کیسه ده؟ هلک وویل هیله کوم، راشه لاس و مخ مې را پرېوله او ډېرې خبرې مه کوه. هندن غوښتل وخاندي خو ځان یې کابو کړ او له ځانه سره یې وویل. دا خبره د هندن د فکري لړۍ د غوڅېدو لامل شوه. په تلوار یې ټاول مخې ته ورته ونیو، وروسته یې خپل مخ او لاس پرېولل. هلک د ډوډۍ خوړلو میز ته کېناست او خوراک ته یې ځان تیار کړ. هندن په چټکۍ لاس او مخ وچ کړل، تر یو څوکۍ یې راکش کړل. غوښتل یې پر کښېني چې ناببره هلک په غوسه ورته وویل دا بیا کومه کیسه ده؟ اوس غواړې د پاچا په مخ کې هم کښېني؟ دا خبره پر هندن د تورې تر ګزار په کمه نه وه او زړه یې ور خبر کړ. له ځان سره یې وویل چې وخت تېرېږي، لیونتوب یې لا پسې ډېرېږي، د تغیراتو سره سم هغه هم بدلیږي. اوس خو یې بیخي په خیال کې سلطنت جوړ کړی دی. په هر حال اوس څه نشم کوی، باید ویې زغمم. که یې په لندن برج کې مې د بندي کولو امر کوي. پر ټوکه یې له ځانه سره وخندل، څوکۍ یې پر خپل ځای کېښوده. د شهزاده شاته ودرېد او د امر په انتظار کې شو. اعلی حضرت د خوراک پر مهال ورو ورو آرام شو. شاهانه خشم یې کېناست او د مجلس هوا ور ولاړه شوه او ویې ویل که مې سم اورېدلي وي فکر کوم ستا نوم مایلز هندن دی. هو قربانه. هندن دغه شېبه له ځانه سره فکر وکړ چې که غواړم هلک خوښ وساتم باید قربان ووایم او په اعلی حضرت خطاب ورته وکړم او د ده له خوښۍ سره سم وغږېږم. د صحنې تر پایه باید په ډېر دقت وړاندې ولاړ شم، کنې ټول زیار به مې په اوبو لاهو شي. پاچا ځان په یوه بله پیاله بوخت کړ، ویې ویل مایلز د دې لپاره چې سم دې وپېژنم خپله کیسه راته وکړه. زما سره خورا په ځوانۍ چلیږي، د اشرافي کورنۍ څخه یې. هندن بېله ځنډه وویل اعلی حضرت دې وپوهیږي چې زه د اشرافو نجیبانو د خاندانه څخه یم. پلار مې ښاغلی ریچارډ هندن ډېر شتمن او سخي دی. د مور د مړینې پر وخت زه ماشوم وم قربان. 2 ورونه لرم. مشر ورور مې آرتور د پلار غوندې باهمت او سخي سړی دی. کشر ورور مې هیو شرابي، شریر، چلباز، ټک، تامې او د مار غوندې زهرجن انسان دی. د ماشومتوب دغسې دی قربانه. حتی 10 کاله د مخه چې مې ولید لا دغه رقم و. هغه وخت دی 19، زه 20 او آرتور 22 کلن و. په کورنۍ کې مې د عملور اډیټ پرته نور داسې څوک نه دي پاته چې ما د عالی جناب ته نه وي معرفي کړي.
هغه په هغو ورځو کې 14 کلنه وه. هغه یوه ښکلې، خوش اخلاقه، نیکه او نجیبه نجلۍ وه. پلار یې د عزتمندو اشرافو څخه و چې د کورنۍ څخه یوازې همدا یوه لور پاته وه او هغه هم د خپل پراخ جایداد وارثه شوه. زما پلار د هغې پالنه پر غاړه واخیسته. هغه پر ما ګرانه وه، د هغې هم بد نه ایسېدم، مګر د بده مرغه چې د کوچنیوالي څخه یې زما د مشر ورور آرتور پر نامه کړې وه. پلار مې نه غوښتل چې دغه تعهد مات شي، خو د آرتور یوه بله نجلۍ خوښه وه او موږ یې پرېښودو چې سره خوښ واوسو. هغه به د لاسایي راکوله او ویل به یې خوا مه بدوه، هر څه به سم شي. یو د دې سره چې سترګې د هغې نجلۍ په دنیا کې وې، په ښکاره یې د هغې ستاینه کوله. دوه مخې بیخي عادت ګرځېدلې وه او مدام به یې د زړه او د خولې خبره سره جلا وه. په خپله دوه رنګه یې یوازې زما پلار د ځان کړی شوی. پر پلار مې هغه تر ټولو ګران و. خپل هر ارمان یې د هغه سره تاړه او هر څه یې ورسره منل، ځکه هغه تر موږ ټولو کشر و. پلار مې په دې عقیده و چې نور زامن یې د هیو څخه بد وړي. د داسې زوی سره نو بیا که د هر څو کالو وي، د مور او پلار مینه زیاته وي. په تیره بیا هیو چې خوږ ژبی هم و او دونه ماهرانه درواغ یې ویل چې د هیچ چا به شک پرې نه راته. د همدې له امله څرګنده وه چې په ډېره اسانۍ سره یې هر څوک په ځان پسې کشولی شوی. مګر زه یو تون او عصبي ځوان وم، نه د نورو په شان، بلکې ډېر خاص تر داسې حده چې د ادب د چوکاټه نه وتم. څوک مې ځورول هم نه، یوازې خپله رنځېدم. زما اخلاقو چاته تاوان نه رساوه. زما دغه اخلاق د کسات تر حده نه رسېدل او زموږ د کورنۍ درنښت ته یې هم زیان نه رساوه. سر دې نه در خوږوم قربانه. ورور مې هیو زما د نیکو اخلاقو څخه ناوړه ګټه اخیسته. کله چې یې ولیدل د مشر ورور آرتور صحت مخ پر خرابېدو دی، فکر یې وکړ چې ما د خپله مخه ایسته کړي، ځکه د ده په خیال زما نه موجودیت شاید یوه ورځ فایده ورته وکړي. قربانه، ماجرا ډېره اوږده ده. پوهېږم چې په بیانولو به یې باید ستاسې سر دروند او در ونه خوږوم. په هر حال دغه بېکاره ورور مې زما ډېرې کوچنۍ نیمګړتیاوې غټې ښکاره کولې او جنایتکار یې ثابت کړم. اوازه یې واچوله چې زما په خونو کې یوه وریښمینه رسۍ پیدا کړې ده او په خپل دغه بد نیت یې زما پلار هم وغولاوه او آن په دې لار کې خدمتګاران او د کور نور درواغجنان هم زما په مقابل کې شاهدي ویلو ته تیار کړل او وی ویل چې ما نیت درلود په هغه وریښمینه رسۍ د امالور آډیټ د کوره وتښتوم او یو بل ځای د پلار د خوښې خلاف واده ورسره وکړم.